د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د ولسمشر له لوري ورته حکم شوی ترڅو د ننګرهار کانال کرنیز شرکت غصب شوی ځمکې له غاصبینو خلاصې د هر ډول فساد مخنیوي او د قراردادونو او پروسې په شفاف ډول ترسره کېدو په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. نوموړي ویل چې د متحده عربي اماراتو له سفیر سره خبرې کړي ترڅو د ننګرهار کانال کرنیز شرکت سره د خرما د بوټو په برخه کې مرسته وکړي چې د یادې مرستې ترلاسه کېدو سره به د کانال په اړوند ځمکه کې د خرما ستر باغونه جوړ شي او کانال چون د ننګرهار او مشرقي او بلکې د افغانستان په سطح باندې یوه لویه پروژه ده دا باید یو تولیدي پروژه شي او د دې نه خلکو دپاره هم ګټه ورسیږي د دې ځای او بلکې صادرات ولري او د یوه دغه ملي پروژو نه ده چې دولت ته د دې عاید اضافه شي. د ننګرهار کانال ریاست رئیس پرویز علي وایي چې تیر کال یې د سولې بڼ پرانیسته چې پکې 11,000 د زیتونو نیالګي کرل شوي او همداراز د نباتاتو ساتنې د تخریب شویو ځمکو او د کانالونو د رغونې او نورو برخو کې اجرات ترسره کړي دي. د زیاته کړه د کانال 4500 جریبه ځمکه چې شاوخوا 1000 تنو غاصبینو لخوا نیول شوې ده چې د خلاصون په برخه کې د مرکز او ولایت په کچه هڅې پیل شوي او تر دې دمه لسګونه غاصبین نیولې دي. د نوموړي په خبره د کانال غلا شوې برېښنا یې راګرځولې ده. 3 میلیونه افغانۍ عواید درلودله او زموږ د مکمل د زیتونو حاصلات 50 ټنه او چې دا وروسته پروسس شوي دي او تیل او اچار ترې راجوړ شوي دي. ننګرهار د زیتونو فابریکه د اسیا په کچه لویه فابریکه ده چې اوس مهال د 14 میلیونو ډالرو په ارزښت ماشینونه لري چې د چارواکو پر وینا ډېر ژر به ورته د 2 میلیونه ډالرو په مالی لګښت نور ماشینونه راوړل شي چې پخوانی ارزښت به خپل کړي.